سلامونه دوستانو، هیله ده چې ښه به وئ او وخت به مو په خیر وي. موږ نن راغلي یو د نوای سکوشیا د آکفیل په نام باندې یو پارک ده چې دلته زما نور دوستان هم راغلي. نو تاسو ګورئ چې ښکلې منظره ده. نو په اخوا سایډ کې کورونه ګورئ تاسې چې لږ درته را زوم کړم. نو دا کورونه دي، دلته کورنۍ اوسېږي او دلته د رخصتیو په ورځو کې چې سټرډے او سنډے ده، په دې ورځو کې دلته کسان زیات وي او خلک میلو ته راځي او د دې ځای له منظرو څخه له ښکلاګانو څخه خوند اخلي. مخامخ چې تاسو ګورئ زما ملګري دي، موږ هم نن راغلي یو. وبښئ، دلته مو یو وغوښتل چې راسو یو میله وکړو او بانډار وکړو ملګرو سره. نو مخکې مو دلته خواړه هم هر څه تیار کړه. اوس غواړو دلته چې یوه لوبه وکړو. زموږ ملګری وړاندې لاړه، د هغو زموږ یو د والیبال توپ چې و هغه لږ ځله هغه یې کمه وه، هوا یې کمه وه. هلته ورغی چې هلته لږ سره هوا ورکړي او صحیح شي راسي. دلته موږ غواړو چې والیبال وکړو. نو کاناډا په ټوله کې ښکلې ده، نو ځینې سیمې بیا بیخي زیاتې زړه راښکونکي دي. بس تاسو منظرې ته ګورئ، زما تعریف او ستاینې ته به وایم ضرورت نه وي، ځکه تاسو خپله ګورئ چې څومره ښکلی ځای ده. نو تاسو هم وګورئ، ویډیو وګورئ، خوند ترې واخلئ، منظره وګورئ. تاسو ګورئ مخامخ چې په کښتۍ کې خلک ناست دي، دې خوا ته را روان دي. همداسې که څه هم نن هوا لږ ذره سړه ده، دومره کسان دې خوا ته نه دي راغلي چې هوا ګرمه وي. نو بیا کسان هم دلته ډیر وي، خو موسم د کاناډا مخ په یخېدو ده او نن اوله ورځ د خزان ده چې دلته هوا سړیږي نور، او کسان هم دومره نه راوځي له کورو. نو دا کورنۍ چې دلته مخامخ تاسو ګورئ، دغه د اوبو تر غاړه چې دا کورونه دي، دا هغه کورنۍ دي چې د زیات عمر کسان په دې کې اوسېږي. معمولا په کاناډا کې هغه کسان چې عمر زیات وي او عمر یعنې له 50-60 نه بره وي، هغوی په ښار کې نه اوسېږي، یعنې هغه ښاري ځایو کې نه اوسېږي. هغوی بیا داسې ځایو ته راځي چې دلته نه اوازونه وي، نه شور وي. نو هغوی داسې ځایو ته راځي. تاسو کښتۍ ګورئ چې کسان دي خپله ساتیري کوي، لوبې کوي، نو انجوای کوي. د کاناډا د هالیفاکس د نوای سکوشیا له ښکلو مناظرو نه خوند اخلي.